بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه تاسو قربا سید عدنان شاه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. باور یم چې تاسو به ښه روغ جوړ او د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلئ. همیشه کوشش وي چې یوازې نه یم او راسره چې کوم دی د ژوند د مختلف شعبو سره وابسته خلک د خپرونه کې د پروګرام ښکلا وي. نن هم چې کوم دی پروګرام کې زه یوازې نه یم او راسره چې کوم دی ښکلي مېلمانه راسره موجود دي په پروګرام کې، او کوشش وکړو چې دغه پروګرام ستاسو ته چې کوم دی په دې کې چې کوم ښایست دی د ښایست کې چې کوم د علمي رڼاګانې چې کوم تاسو ته خوري کو تاسو ته ډېره زیاته استفاده وکړئ. ډېر زیات پروګرامونه چې کوم شوي دي او هغه د ژوند د مختلف شعبو سره وابسته د خلکو سره شوي دي او په هغې کې پوهه وي او بیا چې کوم د مختلفو خلکو چې کوم پیژنګلو وي د هغې چې کوم کرته کار زیاري هغه ټول مو در سره چې کوم شریک کړي دي. نن چې کوم دی را سره په څنګ کې را سره موجود دي مېلمانه او دا ډېر معتبر دي او بنیادی وجه دغه دا چې نن دغه چې خپرونه ده دا چې کوم دی زمونږ د پوهې دپاره به باید چې ډېره کارآمده او نن به چې کوم دی دا تاسو چې کوم زما په څنګ کې ګورئ ما سره مېلمانه موجود نه هغې کې چې کوم دی مفتي کاري شاهد سید صاحب موجود دی چې تاسو به یې پېژنئ چې د افغان ټلویزیون باندې چې کوم پروګرام احکامات دین دی د هغې کې چې کوم دی د علم رڼاګانې چې کوم دی خورئ او تاسو به د دې نه ډېر زیات ښه واقف وئ. ډېره زیاته مننه کوم مفتي صاحب چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته وبخلو. ډېره زیاته مننه جي. ستاسو هم ډېره مننه عدنان صاحب چې موږ له وخت هم راکړو. الله هم خوشحاله ساته. خوشحاله اوسئ. او زما په څنګ کې چې کوم دی محمد صهیب نواز صاحب موجود دي. دوی چې کوم دی په اول دل د افغان ټي وي په شیشه باندې راغلي دي او ما سره په پروګرام کې ناسته لري. کوشش وکړو چې د هغې چې کوم پوهه ده د هغې پوهې نه چې کوم دی تاسو هم خبر کړو، تاسو ته د هغې د پوهې نه چې کوم دی د علم رڼاګانې واخلئ. نو چې کوم دی محمد صهیب صاحب ته چې کوم دی هم هرکلی وایم ستړي مه شئ. جوړ په خیر. جزاک الله خیر. څنګه یې تاسو ښه؟ الحمدلله خیر دی جی. مفتی صاحب پروګرامونه ډېر زیات کړي دي او مفتی صاحب سره داسې لنډه غونډه کې پېژنګلو چې مفتی صاحب د کوم ځای دی هسې خودي په پروګرام کې یو ټاپک راوړی په ټاپک باندې خبرې اترې کوي. نن چې کوم په پروګرام کې ما سره موجود دي نو مفتی صاحب دا راته وایي چې بنیادي تاسو د کوم ځای نه یې او چې کوم د کوم علم رڼاګانې دي دا خورولو دپاره مو څومره تدریس حاصل کړی، څومره تدریس مو کړی؟ بعد الحمد والصلاة الحمدلله موږ خو ډېری شب قدر سره تعلق ساتو او ډېر وخت مو شو بیا پېښور ته را بدل شوي، دلته اوسېږو 20 سالو شو. نو دې سره سره الحمدلله د سکول سبق هم ویلی دی، ورسره د مدرسې سبق هم تخصص فی الفقه لکه مفتی کورس دا هم کړی دی او شهادت العالمیه وفاق المدارس دغه بیا قرات 17 چې نن زمونږ موضوع ده او ټاپک دی دغه هم کړی دی الحمدلله. نو دغه زمونږ علمي سفر دی او د علاقې مسجد د هغې خدمت راپولی د خطابت امامت دغه خلیزري دي. صحیح، جزاک الله. ډېره زیاته مننه کوم. صهیب صاحب دا راته وایي چې تاسو د کوم ځای او ستاسو چې کوم دی نو مشغولتیا یا ستاسو کار زیار دی هغه څه دی د هغې نه هم خبره کوي. جی بالکل. موږ اصل کې جی 400 سره تعلق ساتو او بیا هم اوسېږو موږ حیات آباد پېښور کې او ما خو حفظ کړی دی، بیا بس تجوید کړی دی. فی الحال قرات 17 د زه زده کوم الله شروع دله. صحیح. او بیا زمونږ کوم فیلډ دی هغه حسن تلاوت دی، یعنې په ښکلې اواز سره تلاوت کول د دې خپل علم دی. بیا نو هغه موږ زده کوو لا فی الحال، ډېر هم زده کړي انشاءالله نور هم لا فی الحال زده کوو. صحیح. د دې مطلب دغه دی چې د هر کار دپاره یا هر چې سړی ځان ته څه سلیکشن کوي په هغې کې پوهې دپاره د هغې خپل کورسونه وي. نو داسې د حسن قرات دپاره هم چې کوم دی خپل کورسونه شته؟ بالکل، د دې خپل کورس وي او دا زما په یعنې ما چې څومره اوسه پورې علمونه کتلي دي دا پکې مشکل ترینو علمونو کې ده. ښه مشق پریکټس دا ډېر زیات غواړي. صحیح. فعل حسن تلاوت مری خیال به ساتي، سینې خیال به ساتي، بیا چې کوم نوی اوازونه وي بره لاندې نو دی به ډېر خیال ساتي. نو د دې کورسونه وي او ډېر یعنې آسان وي او محنت غواړي. دا صحیح دی جی. مونږ اکثر له خبره کوو چې یاره دا ګاډ ګفټډ ډېر څیزونه وي انسان ته چې مطلب هغه بس خدای پاک یو انسان ته یو خپل یو ښه صلاحیت ورکړی. نو آیا کوم ګاډ ګفټډ څیز چې کوم انسان ته ښکلی اواز ښکلی لهجه ورکړي او بیا چې کوم یو انسان دی چې هغه زده کړه کوي، نو دا زده کړه او دا ګاډ ګفټډ دی کې تاسو دې توازن ته تاسو څنګه ګورئ؟
یو خو دا وي چې د هغې اواز ښکلی وي یعنې ګاډ ګفټډ وي صحیح هغه هم چې تلاوت کوي نو یعنې په خپله به ورته خوند لي خو کله کله به داسې وي چې هغې ته به خوند نه ورکوي یعنې هغه توازن یې برقرار نه وي هغه طریقه لار ورته نه وي معلومه چې په کومه لار به زه ځم اواز یې ښکلی وي د دې دپاره بیا خپله لار ده دې ته لهجات ویل کېږي مقامات ورته ویل کېږي د دې بیا خپل کورس وي چې اواز ښکلی وي هغه هم زده کوي چې اواز ښکلی نه وي هغه هم د زده کولی شي ویلی شي نو دا علم چې هغه چا اواز ښکلی نه وي هغه مو کې هغه طرزونه یې ذهن کې کښېني چې بیا هم تلاوت کوي خوند به ورکوي نور خلک هم ترې خوند ولي صحیح دی چې مخکې نور به هم گفتگو جاري ساتو راځم مفتي صاحب ته چې کوم نننۍ کوم موضوع زمونږ قرات سبع عشره په هغې باندې خبرې اترې به کوو مفتي صاحب دا راته وایي چې مونږ دا موضوع چې کوم نننۍ ده د قرات سبع عشره دا بنیادي دی څه شی دا څه ته وایي جی بالکل علم القراءات چې دی 17 چې ورته وایي دا یو نایاب غوندې کې علم دی چې زه هم په دې ټول پېښور کې به یو څو مدرسې بلکې په پاکستان کې به یو څو مدرسې وي چې د دې علم حاصلېږي نو علم القراءات دا چې دا د قرآن مجید د علومو نه یو علم دی او دا چې د زده نه وي نو ته بیا تفسیر هم نشي پړاولی نه تفسیر لیکلی شي او نه د هغې خدمت کولی شي دا دومره ضروري ده تفسیر دپاره هم د قرآن د معنو د پیژندلو دپاره د علم القراءات 17 پیژندل د دې علم حاصلول د انتهایی ضروري دی نو قراءت خو لغوي معنی دا ده چې ویل او اصطلاح کې به دا چې قرآن مجید چې په څو لغاتو کې نازل شوی دی په 7 لغاتو کې د هغې مطابق هغه قرآن شریف ویل دغې ته قرات وایي بیا مخکې 17 نو 7 اوته وي او 10 بیا 10 ته وایي نو مطلب دا چې کم بنیادي امامان دي قرات دي هغه 7 دي او بیا د دې چې نور کم یو 2 شاخونه دي غیر مشهور دي تواتر دي متواتر دي او مطلب دا چې مشهور نه دي نو هغه بیا 3 دي نو 3 او و چې یو ځای شي لس نو ځکه ورته 17 7 اوته یو 10 لس ته وایي صحیح او نو دغې ته 17 ویل صحیح دی سمه ده مطلب ستاسو مطلب دا دی چې ما که سوال کولم مخکې زما سوال هم دغه و چې د قرات سبع عشرې چې کوم دي نو څو امامان دي نو تاسو وایي چې 7 دي دغه ده بالکل جی تاسو خو ډیر دی خو په غټه سطح باندې چې دی کنه هغه 7 دي بیا د هر قاری چې دی کنه کم امام چې دی نو داغه بیا خپل خپل راویانی خپل طرق وي خپل وجوه وي چې اوس ګوره یو امام دی کنه امام نافع رحمه الله بیا داغه 2 راویان دي مشهور دي شاګردان ډیر خو په شاګردانو کې دوه داسې مقبول شاګردانی کنه ناغه د بیا راویان ویل کیږي لکه د امام نافع رحمه الله یو قالون صاحب دی او یو امام ورش رحمه الله در دی بیا 2 راویان دي نه دی بیا خپل منځ کې چې دین هغه اختلافي د الفاظو یو د یو اصول یو شانتي د بلبل شانتي بیا دا غره پسې ابن کثیر مکی رحمه الله امام سے دا دی دغه بیا نور دی او پس امام عاصم رحم الله امام حمزه امام کسائی ابن عامر شامی ابو عمر بصری رحم الله نو دا غټ قرا دي بیا د خپل چې کم لاندې واړه قرا دي نه دي راویان دي بیا نور هغه دي نو هغه دا بیا ډیر دغه تر رسي تعداد د ډیریږي خو بنیادی تور باندې او غټ سطح باندې چې دي قاریان دي او لغات دي د قران صحیح دی چې امامان چې کوم موږ صحیح دی صحیح دا راته چې د قرات څو اقسام دي د قرات خو جی اقسام ډیر دي کنه خو لکه چې په کم بنیادی طور باندې را دغه شوي دغه هم دغه ودي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انزل القرآن على 7 احرف چې قرآن مجید چې دی کنه دا په 7 حرفونه یعنی په 7 لغات کې نازل شوی دی زه پښتو کې لنډ مثال ورکم لکه اوس زمونږ ژبه د پېښور پښتو د 400 پښتو د وزیرستان پښتو مونږ خپې ته خپه وایو او شپه چې کوي کنه تیاره ای ته مونږ شپه وایو او وزیرستان والا هغه خپې ته شپه وایي نو څنګه چې په پښتو کې دغه رنګ لغات دي پکې کنه خبرې بدلیږي څونه زیات مزل کیږي فاصله زیاتېږي هغه نه په هغه پښتو کې په هغه ژبه کې هغه الفاظ بدلیږي دغه رنګ په عربو کې هم دا الفاظ بدلیدل نو الله جل شانه د عربو د سهولت دپاره چې دی نو دا 7 لغاتو کې د قرآن مجید د لوستلو د تلاوت کولو هغه اجازت ورکړو صحیح صاحب مفتی صاحب خبره کوي چې دغه لهجې او دغه چې کوم دی نو یو ترتیب نو تاسو دا راته وایي چې د لهجو سره چې کوم دی نو د قرات معنی د هغې کې څه بدلون راتلی شي بدلون خو نشي راتلی لهجات اصل کې
طرزونه دي او د قرآن یعنی قرآن کې د هر څه ذکر شته کې د حزن ذکر شته د غم ذکر پکې شته د خوشحالۍ ذکر پکې شته کې باقاعده واقعي دي پکې د محبت ذکر پکې شته د دې لپاره بیا د هر د حزن لپاره خپل لهجه ده یعنی جهنميانو ذکر یې هغې لپاره خپل لهجه ده یعنی هغه ته به هغه انداز سره د هغې معنی او مفهوم ظاهرې صحیح 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 نو دغه شان د جنت ذکر شوي ته به داسې انداز کې وي چې هغه چې څوک معنی باندې پوهېږي چې څوک نه هم پوهېږي هغه هم یعنې څه ناسه هغه ترې حاصل ډېر خوشحاله شي صحیح 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 څوک معنی باندې پوهېږي هغې ته ډایرکټ د معنی پته ولګي مطلب دا چې مونږ ځینې خبرې اکثر لکو نو مونږ زمونږ په الفاظو باندې ځینې خلک نه پوهېږو مونږ د جسچر پوسچر سره هغه پوهیو چې وایي دې ټایم کې دی خاندي دی ښکلې خبره کوي داسې خبره کوي یا کوم ټایم کې چې هغه د غم یا د سیټ خبره کوي نو هغه بیا لږ داسې خپل ځان ډم کي داسې لکه بیټري ډم غونته کې خبره بدلېږي نه ورسره یعنې معنی ورسره بدلېږي نه خو ته معنی ظاهرولی شي خپل اواز سره صحیح صحیح خپل انداز سره ته معنی ظاهرولی شي اسیدان صاحب قاری صاحب چې څنګه خبره وکړه که نه دا زموږ په پښتو کې هم کېږي بعضې کس به راشي نارمل خبره به یو دونه ها هو به ورسره راوالي که نه سړي نه زړه وکاږي چې لکه څه شي هلکه هلته کې دا چل دی او تره زوی مې را روان نه تره زوی دې را روان دی په دې د ما نه زړه وي سو داسې لهجه کې او داسې انداز کې ووایي که نه د هغو نه زړه وکاږي نو دا قرآن مجید خپل لهجات رفتار طرزونه دي چې مطلب کم آیاتونه د خوشحالي دا به د خوشحالۍ په طرز کې وایي چې سړي ته مزه ورکړي او چې کم داسې د عذاب او د سزا او د جهنم آیاتونه دي هغه غمګین وي چې سړی ویریږي او خفه شي که نه چې یاره د ګناه نه ځان بچي څنګه په پښتو کې دا اندازونو سره خبره به سپکه وي خو چې انداز دې دروند کو نو به د سړي زړه دې پرې وچو او چې نه سپکه خبرې په سپک انداز دې وکړه معمولي ده وکړې نو بیا څه نقصان نه پیدا کوي خو دلته دا چې کوم ځای مونږ اکثر لګورو چې د سپیډ وهو مونږه صحیح ده چې هغې سره زموږ لهجې متاثره کېږي یا هغې سره زموږ معنی متاثره کېږي لکه که مونږ وګورو که ځینې مونږ مونځ کوو یا ختم تو درېږو نو په سپیډ په هغه باندې په هغه مزه باندې مونږ نه پوهېږو دې په باره کې م راته وایي پلیز د دې باره کې وزن شي پلیز جی پلیز یاره جی دا خو مسله د کې پی کې ده ټول کې پی کې مسله ځکه که تاسو پنجاب ته لاړ شئ یا د کې پی کې نه چې بهر وځي ټولو دنیا کې قرآن سلو ویلې کېږي او زموږ کلچر دا یو لږ دی و د سلو وي بس بیا یا راځي نه او یا ویل قاري صاحب دا خو نن د 15 منټه لیټ کو 10 منټه لیټ کو نو دا دلته کلچر دا رواج دا بس ان شاء الله ورو ورو به ختمېږي دا صحیح دی جی صحیح دی درته شعیب صاحب مطلب حسن قرت صحیح دی جی ښکلی اواز ښکلی انداز بیا هغې سره چې کوم دی نو زمونږ تلاوت کول د دې حسن قرت دپاره ښه لهجه یا ښه اواز دا ضروري دی که نه ضروري نه دی څنګه عام روټین کې مونږ تلاوت کوو خو هغه حسن قرت کې راځي یا نه راځي حسن قرات کې خو راځي قرآن خو هسې چې وایي چې څوک یې وایي خوند کوي چې زړه نه یې وایي خوند کوي او بیا چې چاته الله د اواز تحفه ورکړې وي نو هغه چې بیا وایي نو هغه بیا ډېر خوند کوي ډېر محسوس کېږي خوند تېلي او بیا دا لهجات دي مقامات دي ته وایي دا عربو نه موږ ته را رسېدلي دي د عربو انداز دی د قرآن د ویلو موږ د پښتو یعنې موږ ته خو انداز نه راځي موږ قرآن څنګه وایو موږ ویستلی ویني مسابقې دپاره عراق ته هلته مختلف ممالک عرب ممالکو نه راغلي د هر یو ملک د قرآن ویلو انداز بیل دی موږ یې زموږ د پاکستان خو انداز نشته نو موږ د هغې هغه فالو کوو چې کوم عرب وایي مقامات هغې خپل د قرآن ویلو خپل یعنې اندازونه دي طرزونه دي نو موږ هغه زده کوو نو چې چا اواز خم نه وي چې دا زده کړي قرآن وایي په خپله هم ته خوند لري او بل ته هم بیا خوند ورکوي صحیح دی جی مفتي صاحب دا راته وایي چې قرت کې اختلاف ولې دی قرت کې هو اختلاف دی څنګه چې پهله مو وي که نه د ژبو لکه یوه ژبه یې پښتو یا یوه ژبه د انکو خو د یو د انکو بدلې د یو د اردو بدلې وګوره پنجابي بدله ده انډیا پنجابي بدله ده څه ناڅه فرق پکې راځي نو دا رنګه صحابه کرام هم چې کله ابتدایي د اسلام دور او قرآن به نازلېدو د قریشو په لغت کې همدغه یو دغه کې خو چې بیا کله الله جل شانه اسلام له ترقي ورکه او دین چې د نورو قبایلو ته ملاړو او خور شو ورسېدو نو بیا د نورو قبایلو خلک چې دغه په اسلام کې داخلېدل نو چې کله به هغې قرآن مجید ویلو نو د هغې خو لهجه او لغات بدل ویو او د چې کم قرآن شریف په کم قریشي لغت کې نازلېدو هغه لږ جدا و هغې ته به دشواري او مشکلات وته صحیح نو بیا الله جل شانه د دې اجازت ورکړو چې یاره تاسو په خپل لغت کې ویلی شئ او نبی صلات وسلام به چې څنګه به نازل شو
چې چا به کم لغت هغه ته به په هغې کې هغه تلاوت وکړلو چې د بل قبیلې والا به هغه ته به د هغه د قبیلې د لغاتو مطابق هغه تلاوت وفرمایلو. صحیح. او نو دغه طریقې بس دغه الله جل شانه هغه اجازت ورکړو، نو دې د وجې نه په قراتو کې د لغاتو د وجې اختلاف راغلی. صحیح دی جی. دا راته وایي چې قرات کې د هغې د قبولیت څه شرطونه دي؟ د هغې لپاره خو چې کوم قرای کرام دي هغې والا یو 3 شرطونه دغه کړي. یو دا چې د عربي زبان کې به د هغې قوي وجه معلوموي، لکه اوس ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون په دې لومبنۍ سپاره لومبنۍ صفحه کې راځي یکذبون دی، خو بعضې قرات پکې داسې چې هغې یکذبون په دی یکذبون وایي. نو دا یکذبون ځکه وایي چې دې د عربی کې یوه وجه معلومه ده، قوي وجه موجود ده. هغه دا چې د بابونو خبره ده، یو باب تفعیل دی او یو باب افعال دی، داسې ضربه یضربو دا ټول بابونه دي. نو چې کله باب بدل شي نو هغې باندې شد زبر زیر هم بدلیږي، نو هغه د دې د وجې نه چې دی نو دا الفاظ بیا بدلیږي یا را بدلیږي. صحیح دی جی. او دغه قرات چې کوم دی نو هر سړی کولی شي؟ نو قرات خدای چې یو خدای چې پراپر علم سړی حاصل کړي که نه د قراتو د علم نه خبر شي چې پلانکې قاري د الفاظ داسې وي دا ولې وي، د دې څه وجه ده، دې د الفاظ داسې وي نو مخکینی لفظ به هم داسې وي، هغه د خپل اصولو مطابق وي. اوس خو یو کس هغه په ریډیو کې یا په کیسټ کې موبایل کې یو تلاوت ووري او یو ټکي ووایي لکه مطلب دا دی چې موسی دی که نه او بل قرات دی موسی ووایي، موسی قرات دی. نو هغه دا سوچ وکړي چې لکه د الف چې دی نو په یا سره بدل کړو، هغه چې بیا چېرته ملیف ویني او په یا سره بیا بدلوي، لکه د لفظ الله نوم د دې کې چا هم اختلاف نشته من الله. او هغه وایي چې راشه هغلته خو قاري صاحب ویلي چې موسی ته وایي موسی، دلته کې د الله نوم کوم چې کوم الف دی هغې نه بیا جوړ من الله. نو چې دته علم نشته دی بیا دغه غلطیانې کوي. نو هر څوک چې دی نو د علم قرات دا ویلی نشي تر څو پورې د مکمل پراپر یا مکمل علم نه حاصل کړي، دته د دې خبرې اجازت نشته چې یو ټکي یو خوا دې خوا نه ووري. اکثر د حافظان دغه رنګي صحیح زموږ خپله دا حال حفظ هم کولو. نو یو قاري د سباشري قاري صاحب راغلو هغه تلاوت کړو، نو هغه د سوسی صاحب روایت کې د ابو عمر بصري صاحب روایت و قل اعوذ برب الناس، د هغه روایت کې ناس چې کله مجرور راشي نو هغه بیا پکې اماله کوي د الف یا ته سملی نو نیس وایي قل اعوذ برب الناس. نو چې موږ دا واورېدو نو بس بیا موږ چېرته الف لیدو موږ به راسملو، نو دا غلطه خبره ده ځکه موږ سره علم نه و، خو به صرف دا یو ټکي مې زده کړو. نو چې چا سره علم نه هغه به دا نه وایي. صحیح صاحب دا راته وایي چې مطلب مونږ په اسانو الفاظو کې یا په لنډو ټکو کې که مونږ وایو چې مونږ د حسن قرات زده کړه کول غواړو، هغې دپاره اولني شرایط چې کوم دي چې په هغه سانچه هغه طول باندې مونږ برابر یو، هغه څه دي او بیا چې کوم دی نو څومره وخت لګي چې مونږ باقاعده چې کوم دی نو یو ځان مطلب د حسن قرات قابل جوړېدی شو؟ د ټولو نه اهم شی چې کوم دی حسن قرات کې تجوید دی. ستا حروف نه برابر، تا ته تجوید قواعد نه وي پته، ته څومره په خپل اواز سره قرات کې خوند به نه کوي. تا ته یعنې هغه ډېر مهم دی، حسن قرات د تجوید ډېر مهم دی. د دې بیس هغه دی تجوید دی نه وي کړی، تجوید په قواعدو ته نه وي پوهې، ته حسن قرات نشي کولی. اول شي تجوید شو. دویم حفظ دی. حفظ دی چې کړی وي یعنې د قرآن ته مکمل حافظ وي، بیا تلاوت کې تا ته به خوند درکوي. قرآن رسم کله کو تلاوت کوه خوند به تا درکوي. او داسې قاریان هم شته سبا ډېر دي، زموږ خپل ملګري هم دي حافظان نه دي، تجوید یې کړی دی، دا فن یې زده کړی دی او دومره ښکلې تلاوت کوي ماشاءالله. او دا بس مسلسل دا ټوله زندگی خلک زده کړه کوي، داسې فن دی. یعنې نن سبا دنیا کې داسې یو قاري هم نشي ځان ته ووایي چې ما دا مقامات پوره زده کړي دي، لهجات ما پوره زده کړي دي او زه پوره قاري یم. داسې نن سبا دنیا کې نشته. مسلسل په دې کې اضافي کېږي، مسلسل زده کړه کوي. نو او داسې عام کورسونه دي کېږي 1 مهینه وي 40 دن وي، یې صرف یعنې بنیادي تا ته وښایي چې مقامات لهجات یعنې ښکلی اواز چې کوم طرزونه دي ښکلی اواز سره تلاوت کول هغه دې انداز سره کېږي، خو چې کومه زده کړه وي ایمان بیا ډېر وخت لګي. صحیح دی. عمر یو سټیج داسې راځي چې مونږ یکدم هر څه چینج کېږي. صحیح دی چې مونږ یو پیریډ هغه ته وایو چې هغه انسان ځوانۍ ته اوړي، هغې سره د انسان په اواز کې په لهجه کې په ډېر څیزونو کې بدلون هم راځي. د دې په باره کې هم راته وایي ډېر خلک بیا اکثره دا لاین هم پرېږدي چې هغه یکدم خپل محسوسه کړي چې یاره پخوا خو داسې اوس دا چینج.
بالکل زه په خپله چې وړوکي 9-10 سالو ما دا شروع کړی تلاوت ما شوق هم اورېدو شیخ عبدالباسط تاسو به پېژنئ شیخ منشاوي دا مو اورېدو موږ کور کې باقاعده ماحول غونته کېو والد صاحب هم دی وروڼه هم دی هغوی به دا تلاوت لګولو هغه ځای نه هم شوق پیدا شو هغه وخت کې زموږ چې کوم اواز و هغه بالکل بدل و کلو ښکلی اواز و بیا پیریډ داسې راغو منځ کې چې ما پرېښو قرات بالکل دا حسن تلاوت مې پرېښو بس مصروفیاتو یا ګایډ نشو موږ ته سم اساتذه میلو نشو د دې لپاره پېښور کې دې اساتذه بالکل کم دي نش برابر دي نه پوره کېږي نو بیا ما 3 سال شو نه بخیل ما بیا دا شروع کو بالکل आवाज بند شو ما 3 سال مهنت کو اوسه پورې زما आवाज سم برابر شوی نه دي دا پیریډ راشي نو دې سره فرق راځي ولکه زما دا مشوره د ماشومان چې کوم دا پروګرام ګوري چې هغه دې ډېر پریکټس نه کوي هغه دې سما ډېر وکړي سما مطلب تلاوت اورېدل مخکینی کوم قرآن دي شیخ عبدالباسط شیخ منشاوي دا قرآن دي د دې تلاوت ډېر اوري او پریکټس دې ډېر نه کوي دا غي یعنی کوم غلي وي هغه د کمزوري وي نو بخي نه وي اسی بزان د ماشومالي غل خراب کی نو بیا چې کله دا پیریډ راشي بیا به نشي کولی صحیح دی مونږ یو بل ایکسرسایز هم کوو اکثر لمونږ تاسو وایي چې دا اوریدل دی زیات کوي نو مونږ دا اوریدو سره زمونږ الریډي اتوماتیکلی یو ماحول داسې جوړ شي چې مونږ دا څه اورو د هغې په طرز کې هم مونږ وایو نو دا پریکټس څنګه دی مونږ ته به استاد وي چې دا نورو علوم چې څنګه وي څنګه چې د علم حدیث ماشاءالله کړي دي دا 8 ساله علوم د دې چې کوم هوم ورک وي هغه مطالعه وي د کتابونو ګوري مطالعه کوي او مسلسل کنه چې څومره ډېره مطالعه کوي دومره یعنی قابل وي دی څومره ډېره زده کړه دی کوي دې فن کې د حسن تلاوت او مقامات او لهجات فن کې څومره غواړي چې زه ښکلې تلاوت وکړم دې کې به سما بیا ته ډېره کړي څومره سما ته ډېره کړي دومره به تا ته هغه طرزونه ذهن کې کیني او بیا به ته هغه شان طرزونه کې قرآن وایي نو تا ته خوند درکړي صحیح دا راته مفتي صاحب چې مونږ دوی نه خو ما دغه پوښتنه هم وکړه چې مونږ عام روټین کې یو تلاوت کوو او بیا مونږ په ښکلي انداز کې حسن قرت چې مونږ ورته حسن قرت دواړه د واضحه کې چې حسن قرت هغه هم دی او دا هم دی خو بیا مونږ ښکلي اواز کې تلاوت کوو نو آیا د دې اجرونه یا ثوابونه د دې په باره کې هم راته وایي چې یو انسان په عام روټین کې تلاوت کوي او بیا په ښکلي اواز کې تلاوت کوي د دې څومره فرق دی په ثوابونو په اجرونو کې جی بالکل خامخا چې یو سړی دی هغه موږ په خپل معاشره کې موږ ګورو کنه یو سړی نرمي او ښایسته پستې خبرې کې خوږ اواز کوي کنه لکه بعضې کسې دا ډېر ښایسته خوږ اواز یي نو خلک د هغه خبر د غوږو مږدي توجه هم ورته کوي نو خلک یې خوښوي نو دا الله جل شانه څوک چې د الله جل شانه کلام پاک په ښایسته اواز باندې وایي نو الله جل شانه هغسې زیات ثواب هم ورکوي او حدیث مبارک هم دی زینوا القرآن باصواتکم تاسو د قرآن مجید ښایسته کوئ نور هم ښایسته کوئ باصواتکم په خپل اوازونو باندې تاسو له چې الله پاک کوم خدادا صلاحیتونه درکړي دي اواز درکړی دی نو هغې باندې تاسو دا قرآن ښایسته ده وکړئ ښایسته اوازونو کې وایي چې څونه ښایسته اواز کوي الله جل شانه هغه نه به ثواب هم درکوي صحیح دې کې زه یو بل اضافه وکړم پلیز نبی علیه السلام بل حدیث دی من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا یعنی چا قرآن یعنی ترجمه غاري صاحب خو کی من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا چا قرآن خپل اواز سره ښایسته نه کوي یعنی تنغیم سره ونه وي خپل اواز سره ونه وي فلیس منا هغه موږ نه دی دا ډېر سخت خبره ده صحیح مطلب د یو کس اواز ښکلی دی که نه او هغې په هغې کې نه وي خپل کوشش او سعی یې نه کوي مطلب د زړه نه وي سړی چې د زړه نه وي نو بس بیا نبی صلی الله وسلم ته د بیزارۍ هغه دغه اختیار کړی چې بس زمونږ نه اړو دی نه څنګه چې پلار د زوی نه خفه شي دا زما زوی یې نه دا هغه رنګ خبره ده لکه د خفګان هغه اظهار دی صحیح دا ډېره غټه خبره چې مطلب دا زمونږ سره دې پوهه یې نشته بیخي چېرې ما سره یو ما ته خدای پاک یو سکلز راکړي دي زما اواز یې ښکلی راکړی دی او بیا هم چې کوم دی نو زه هغه زر وایم یا چې کوم دی نو د هغه په هغه انداز کې نه وایم چې کوم ما ته خدای پاک یو ښه اواز راکړی ښه ګلی راکړی او د هغې دغه کې صحیح دی دا راته وایي چې په دې معامله کې که مونږ ووایو نو مونږ بیا د معاشرې د نه لږ اثرانداز هم یو د معاشرې اثر هم ډېر زیات دی او معاشره کې چې کوم څیز زیات کېږي هغې نه رنګ هم ډېر زیات اخیستی دی نو بیا په مطلب ځینې که مونږ نعتونه به وایو که نه نو د نعتونو طرزونه به د ګانو
صحیح دی جی بیا که دا که مونږ په ځینې د ګانو په هغه طرزونو کې دا تلاوت کېږي نو د دې په باره کې څه حکم دی جی نو د ګانو په طرز کې خو ویل نه دي پکار خو څنګه چې قاري صاحب حدیث مبارک بیان کړلو من لم یتغنى مطلب خوشوازی او طرز کې ویل نو په خوشوازی او په طرز کې ویل حدیثو کې حکم راغلی چې دا کوي خو طرز او چې دا کم ښکلیوالی دی که نه ترنم ورته وایي نغم ورته وایي ښایستهوالی دا به ته د تجوید د اصولو مطابق پی کې لکه ته خو ټیک ته اواز ښایسته کې او دې خوا ته الفاظ شو تجوید شو د حروفو چې کم حقوق دي هغه ته نه ادا کې نو بیا اجازت نشته په خوشوازی باندې بیا هغې اجازت نشته ته به اول حروف ټیک کې چې حروف زبر زیر دا ورسره برابري نو بیا ته اواز هم ښایسته کوه چې د اواز د وجې تا نه حروف نه خرابېږي نو بس وایه چې څونه ښایسته ویلی شي وایه خو د ګانو په طرز باندې بیا نه وي ځکه د قرآن چې دی دا د عربو یو طرز دی په دې خپل خپل لهجې څنګه چې قاري صاحب وفرمایل که نه هغې اوس به تاسو انشاءالله د لهجو نومونه ملي چې دا لهجه ده دا انداز دی د خفګان بېل نوم دی د هغې د لهجې د خوشحالۍ بېل د اوچت اواز بېل د ښکته اواز بېل خپل خپل لهجې دي خپل خپل نمونه دي صحیح دی جی دا راته وایي چې مونږ چې کوم قرت چې کوم دغه دی سبا عشره ده د دې مونږ جماعت یا مونځ ورکولی شو او جی بالکل څنګه چې مونږ دا زموږ چې کوم روایت دی امام عاصم رحمه الله د هغه بل راوي دی امام حفص رحمه الله تعالی د هغې په دې روایت کې مونږ د قرآن شریف وایي لکه مونږ ته دا هم علم نشته چې مونږ د چا روایت وایو مونږ خو چې په اوو لغاتو کې قرآن شریف نازل شوی دی که نه عام خلکو ته لهجې وایي چې په اوو لهجې کې قرآن شریف چې دی نه هغه نازل شوی دی نو هغه مونږ ته پته نه لګي خو مونږ د امام حفص رحمه الله روایت وایي او دلته په دې جمعو کې په جوماتونو کې ویلي کېږي نو ویلی شي چې کم قرات د لدرزي او کم قرات ویلی شي نو هغه ته په مانځه کې په جمع کې بالکل ویلی شي خو زموږ کم ایشیا دی یورپ نه علاوه چې کم څونه دنیا ده هغې کې ټول به دا یو روایت ویلي کېږي امام حفص رحمه الله دا چې مونږ وایو خپله او نور چې کم بلاد مغرب دی لکه یورپ ممالک دي نو هغې کې چې دی نور روایت ویلي کېږي امام ورش رحمه الله یا نور چې کم روایات دي امام حمزه رحمه الله د هغې روایت زیات ویلي کېږي نو هغې داسې قاریان چې مطلب هلته څوک دا بد نه کړي نو هغې سار جمع په یو روایت کې کوي او ماښام جمع په بل روایت کې کوي او بعض داسې قاریان مو چې لومبنی رکات پې چې دی نو په یو روایت کو بل رکات پې په بل روایت کو دې کې به زه اضافه وکړم چې موږ دا ایشیا ممالک چې دي حفظ روایت زموږ حفظ روایت دی بقایي نور ممالک دی کې څه حفظ دی یعنې څه قالون څه ورش نو موږ اوس تاسو به علم وي یا نه وي مسابقې ته تللي بهر پاکستان نمایندګي یعنې موقع ملو شوې وه ماشاءالله نو هلته ما وکته مختلف ممالکو نه قاریان راغلي وو کمپټیشن لپاره نو ای کې د قالون یعنې څنګه چې زموږ حفظ روایت دی د هغې به داسې قالون روایت و ما قرآن وکتو قرآن کې ټکي باقاعده بدلو د امریکې نه قاري راغلي د هغې امام حمزه روایت و یعنې موږ چې څنګه حفظ دی هغې به حمزه و هغې به یعنې چې کوم ناظره به یې زده کوله او مغه روایت کې به یې زده کوله جمع به یې ورکولې مغه روایت کې به یې ورکولې یا چې کوم مغرب ممالکو نه راغلي وو یا خاص کر د سودان وغیره خوا دوی به بیا ورش روایت کوي یعنې دا بهر ملکونو کې دا روایت رایج دي او دا خلک پیژني دا علم علم قرات سبا عشره او دې ایشیا کې خاص کر بیا پاکستان کې دا علم بالکل یعنې مړ غونډه کېږي څوک یې نه پیژني او چې څوک دا تلاوت وکړي مثلا په سټیج باندې وکړي یا مونځ کې وکړي کېدای شي څوک ورته څه وایي خبره اخلم ما یو ځل روایت کې جمع ورکړه ورش روایت کې مې جمع ورکړه نو یو کس سلام مې واړ چې راووتم ما ته قاري صاحب په ما خو ویښتو درېدل ما یې ولې ویښتو درېدله وي تاسو د مالک په ځای باندې ملک یوم الدین ووي او ټکې دی پکې بل هم راسملو ابصارهم په ځای دی ابصیرهم ووي نو ما دا ما بل روایت کې جمع ورکړه مطلب خلک حیران شو چې لکه دا د څه چلو کوي نو خلکو دا آګاهي نشته زموږ په دې علاقه کې صحیح بیا یو رکعت کې چې کوم دی نو یو نه زیات قرت مونږ کولی شو نه جی چې په یو رکعت کې تا کم قرات چالو کو کم روایت تی چالو کو مغه به رسې بیا خلط راځي چې ته یو آیات چې دی نو په یو روایت کو بل آیات بیا په بل روایت دا بیا خلط راځي نو دې اجازت نشته البته په یو رکعت کې د یو قرات ویل او بیا په بل رکعت کې د بل امام روایت وي نو دا ټیک دی خو په یو رکعت کې دنه مختلف قرات دا نشي ویل صحیح
مونږ اکثر لا چې کوم نن د قرات حسن قرات چې کوم مقابله کیږي په دې کې ججان صاحبان ناشتي هغه چې کوم نن بیلنسینګ ګوري او په هر انداز سره جاج کوي چې څوک کوم حسن قرات کوي دا غي جاج کوي د دې یو پراپر سم میکانیزم دی ست طریقه د پلیز دی بالکل جی د هر فن خپل ماهرین خجي د دې حسن قرات فن خپل ماهرین دي سوا دې کې بنیادی سلور شیزونو ته غي ګوري چې کوم ججان وي منصفین وي اول استاغي تجوید ډیر مهم شی دی خجي تلاوت حسن تلاوت کې تجوید ډیر مهم شی دی صحیح د ټول نزيات نمبر هم د تجوید وي تجوید په ته ګوري بیا پکې دویم نمبر ستا حسن صوت ته ګوري خجي ستا आवाज څومره ښکلی دی تا په دې څومره محنت کړلی دی څومره یعنې ستا سکیل څومره دی ستا یعنې پچ دی څومره دی څومره اوچتېږي څومره ته آواز لاندې کولی شي څومره پکې ته هغه ښکلیوالی راوستی شي دویم نمبر ډېرې نمبرې بیا دي وي دریم نمبر باندې وقف او ابتدا ته ګوري مثلا آیاتونه خو د قرآن څخه غټ غټ وي یعنې طویل وي چې هغه بیا ته ساګانې او دومره غټې نه وي چې ته یاد سر نه شروع کړي نو ته به وقف کم ځای کې کوې او درېږې به کم ځای کې ستا ختم شي کم ځای کې به ودرېږي بیا به دوباره شروع کم ځای نه کوې یا معنی مفهوم ته به ګوري د هغې مطابق به شروع کړي دریم نمبر بیا د دې وي صحیح دي کې اکثر لمونږ داسې وګورو چې تلاوت کېږي نو په یو ځای باندې مطلب تلاوت کوونکی هغه تلاوت کوي خو یکدم هغه ته دا اندازه وشي چې دا ځای زه دلته نشم رسولی واپس د سر نه را شروع کړي د دې په باره کې هم لږ د دې وقف او ابتدا وي که نه دا وقف اعاده ده مثلا زه ستاسو په خبره پوه خو زما مطلب دا دی چې دې دپاره سپیسیفیک څو آیاتونه وروستو تک دی یا کنه پورا د سر نه راتګ کې د اپشن کولو اپشن دی هغه بیا د مقاماتو بحث دی لهجات خجي مثلا تلاوت یعنی دا یو اصول نن سبا جوړ شوي دي چې شروع به مثلا مقام بیات دا یو لهجې نوم دی دې کې به وکړي نو چې کله مقام بیات ختم کړي نو بیا نن سبا پاکستان کې خاص کر دا ډېر دغه دي دوباره بیا بسم الله ووایي دوباره شروع کړي نو لهجه بدله کړي لهجې د بدلو لپاره دوباره شاته لاړ شي خو دا یعنی ضروري نه ده مخکم کلی شي مخکم بیا ته لهجه بدلولی شي صحیح دغه یو بله پوښتنه هم ده چې آیا دا څیز هم ګوري چې یو انسان ښی لاسیک دی یا ګس لاسیک دی یا سترګې پټوي دا هم د دې په باره کې هم راته نه دا نه دي په کار او څه یعنې قاریان ما لیدلي دي چې هغوی دواړه لاسونه اوچت کړي وي څه بیا په غوږونو باندې کېږي چې شور شرابه یعنې هغه توجه نه خرابېږي مخکیني قرآن به داسې کول یعنې لاسونه به یې دواړه داسې کړه چې لکه هغوی یو به داسې وي چې تا ته خپل اواز پته لګي زما اواز څومره لیول کې دی دلته د ایګو بیلنسینګ کېږي بالکل دې ته پته لګي زما اواز کم لیول کې دی د دې نه بره تلی شم نشم تلی ښکته تلی شم نشم تلی او نن سبا څه کارن سټایل دپاره هم بیا کوي خو نه دي په کار یعنې چې څه عذر درته نه وي نو بس ساده یعنې ښه خشوع وضو سره تلاوت پکار دی او سترګې په ټول څه مسله نشته صحیح دی جي او لباس څومره کاونټ کېږي مطلب انسان دی څوک ګول ټوپۍ اچوي څوک څه کوي څوک څه کوي په دې باندې هم راته وایي دا خو یعنې کلچر پورې ده که نه پاکستان کې اوس مونږ یو شان لباس دی صحیح مصر والا بیا وګوري هغوی سره اوسپنې ټوپۍ په سر کې دي باسط بچکان په سر والا دغه شان بیا مغرب والا وګوري هغوی لباس بالکل بدل دی بیا موریتانیا والا دي هغوی بالکل بدل دی نو دا دغه نه پرځي صحیح دی چې ستاسو په وړاندې چې څوک تلاوت کوي د هغې جاج تاسو کولی شئ چې دا په څومره سانچک کې په کم ځای کې برابر دی او بیا په کم انداز کې په کم الفاظ کې او بیا په کوم د دې یو ادایګي ده یا چې کوم تجوید دی یا څه دی د هغې جاج تاسو کولی شئ زه خو پخپله اوس طالب علم یم ادنا طالب علم یم پوهېږئ خو به صحیح که نه او دومره الحمدلله تجربه مو شوه یعنې مسابقاتو کې قومي بین الاقوامي مسابقاتو کې هم شرکت وکړو الحمدلله الله مقرر کړ نو دومره څه تجربه مو شوه الحمدلله اوس راته دومره پته لګي چې یعنې څومره اوبه کېږي صحیح دی نو دا اوبه به تاسو چې کوم دی دا به تاسو څکئ خو بهرحال زه راځم مفتي صاحب ته او مفتي صاحب چونکې دلته ډېر ځل تلاوتونه کړي دي او ماشاءالله د دوی هم ډېر ښه ماشاءالله ښکلی اواز دی او ډېر چې خبره ښکلی تلاوت کوي زما خواهش دی چې مفتي صاحب تلاوت وکړي او د کتونکو دپاره د زده کړې دپاره به تاسو په دې تلاوت کې چې کم څه شامل دي د هغې چې په کم طریقې دي یا د هغې وضاحتونه دي یا د هغې معنی دي یا د هغې څه دي هغه به تاسو خلکو ته ووایي صحیح دی مفتي صاحب تلاوت به وکړئ قاري صاحب مخکې به داسې تلاوت وکړم جي ماشاءالله انټرنیشنل قاري صاحب به هر حال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله. الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ما شاء الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله. بارك الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله أكبر. ما شاء الله. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی سہیب سے ما شاء الله بهترین تلاوت. الله يبارك فيك. قاری صاحب یعنی ما سره دې سره واسطه شته وخوشو بی تلاوتونو اورېدو شوق ډېر دی اورېدل ډېر دي حجي او دې نه ماته پته ولګېده تلاوتونه ډېر زیات اوري مقامات دی فی الحال زده کوي صحیح د پروسس لا شروع دي زده کړي نه دي زده کړي زده کوي شروعات دي نو ټول یعنی تلاوت چې کوم کو دا ټول د سما برکت حجي دې څومره تلاوت اوریدل دي اوس دې کې سلور 15 مقامات دی وی یې په کې وی دې پته نه لګیدل صحیح ټول دې فن مطالعه سما ده دې مطالعه کړی ده صحیح صحیح لکه لګ بس ترتیب ورکور پکار دي صحیح دلته زما یو کوېسچن پیدا کیږي جی زما کوېسچن دا پیدا کیږي چې مطلب د یو کس فالو کول ضروری دي بالکل ابتدا کې یو کس فالو کول ضروری دي صحیح چې کله ته یعنی هغه په اوتار چاړه ورسه باندې پوه شي هغه انداز کې بیا ته تلاوت کولی شي یعنی ما مثلا شروع د شیخ شهاد محمد انور هغه قاری تیر شوی دی 90s کې ما شروع کې ابتدا کې صرف دغه تلاوتونه اوریدلي دي صحیح صحیح نو اوس چې بل اورم نو که بل زه ډېره اورم ما کې به د هغه اثر پروت وي تلاوت کوم هغه په شان به زه کوم نو دا ابتدا کې به صرف یو قاري اوري مختلف اوري بیا نه کېږي نه جوړېږي صحیح صحیح دې کې مونږ اکثر فلیور چې ورته مونږ وایو که نه فلیور چې دی مطلب فار ایگزامپل زه چېرته ځم څنګه زه اردو یم مخې سره خلک کوئی پټھان یې که نه صحیح دي چې فلیور موجود وي دا فلیور چې کوم دی نو دا زمونږ قرت څه ډسټرب کوي یا نه دې کې څه ډسټربنس ضرورت نشته پکې نن سبا ماشاءالله تجوید باندې محنت ډېر شروع دی او عربي لهجه ته ویل کېږي قرآن عربي کې دی جی 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 نو عربي لهجه نن سبا پاکستان کې داسې ډېر قرآن دي چې د عربو نه مخکې قرآن وایي هغوی لهجې
یعنی عربي لهجه کې وای دا غین مخوي نو دې لپاره تجوید بیا ضروري تجوید وکي تاکي با لهجه به تزده کې عربي لهجه څنګه چې هغه وي داسې به تم نو او بل موږ د لپاره لګران وي بیا یعنی موږ د لپاره تجوید چې زده کې نو کله کله خیال نه وي نو اخفاء پاتې شي یا حروف ډک وي هغه تشویل شي موږ د لپاره دا مسله وي او وخت سره سره دا بیا حل کېږي بخپله. صحیح دی جی. په ویلو کې رد کولو ویلو دوران ساکن انسان پاتې شي دا څومره مهمه ده یا چې انسان ډېر زیات چې کوم دی نو هغه پکې موومنټ کوي دا څومره مهمه ده؟ دا خو یعنی چې حفظ کوي موږ چې حفظ کولو بخپله یعنی په ساکن چې نشي ویلی کېدی صحیح پته نه لګي دا زه په دې لوجیک باندې نه پوهېږم خو لکه دې تلاوت دا چې کوم فن دی حسن تلاوت سټیج باندې تلاوت کول نو دې کې بیا دا خوځې راخوځې دا ستا کمی ستا چې کومه ده سانس دا کمی نو بیا به تلاوت ښه طریقې سره نشي کولی ساکن ستا به ډېره وي ته به یو آیات یعنی ښه انداز سره به پوره کولی شي وقف وخت کولی شي. تاسو خو جومات کې ماشومان سبق وایي او تاسو څنګه ډنډه داسې راواچوئ نو هغوی زر زر داسې خوځي راخوځي که نه چې نو تاسو د دې په باره کې تاسو مو وایي اصل کې جی څنګه چې دی قاري صاحب وفرمایل چې حفظ کوي او یادوي سبق که نه نو چې کم ټایم دا سبق دی زده کوي دا طلبه کرام حافظان یا د جومات واړو نو هغوی چې کله دی زده کوي یا یادوي قرآن یا ناظره کوي نو هغوی ورسره ړکي نو دا ځکه دا یو عادت د سره جوړ شو بل دا د قرآن هغه چې کم ذوق دی هغه دی ټالی ورکوي نو دا الله جل شانو بس یو خپله معجزه ده د قرآن مجید او دا چې دی دا ړکي که نه او دا راچل کوي دا حافظان دې سره دی ایکټیو وي یو له دې ورزش کېږي بل له دې له خوب نه ورځي بل وجود یې نه غټېږي خیال هم کړی د حافظان نری وي نو هغه دا وجه چې دې سبق وایي نو خامخا 4-5 غنټې کلاس یو او ناستې ځان نو د هغې دغه وجه هم ده چې فایده یې کېږي. صحیح دی جی صحیح دی جی. که ستاسو خوښه یو مونږ چې کوم دی نو دې سیب نه چې کوم دی نو تلاوت واورو نو څنګه؟ نو ماشاءالله اول خو به د قاري صاحب لهجې بیان کړي که نه چې لهجې څومره دي د قرآن طرزونه او اندازونه څو دي نو چې کله هغې پیژنګلو وشي نو زه وایم چې هغې سره سره دی د هغې د هغه مقاماتو پیژندلو هم کوي مقام نوم او دغه به کوي جی 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 بیا هغې کې چې دی کوم آیات وایي نو هغه به بیا وسرې وایي چې یاره دا ګور دا پلانکې لهجه مطلب نهاون لهجه ده صحیح صحیح دا د غم او د وحید په آیاتونو کې دغه کېږي او د دې دا د طرز دی دا د سټیپونه دي هغه قاري صاحب ماشاءالله صحیح دی زه به مختصرا وایم جی 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 مثلا اوه لهجې دي اوه مقامات دي صحیح دا صنع بسحرک دا یو مجموعه ده د الفاظو صاد نون عین با سین ح را کاف دا جوړیږي ته جوړیږي مطلب نشته نو دې کې دا هر حرف بیا خپل لهجې طرف ته اشاره کوي صاد نه مقام صبا نون نه مقام نهاون عین نه مقام عجم با نه مقام بیات سین نسیکا را نه رس کاف نه کود دا د لهجو نومونه دي. صحیح دا مونږ لکه تاسو وایي خو لکه دا مونږ خو بل څیز به داسې دا به چې تاسو ګورئ اکثر دکانونو کې او د هر ځای کې د کاف خا یا عین سواد او د دې خپل هغه دا چې موږ کوم ټایم زده کړه کړو نو دا به په هغه لهجه کې ویلي چې بھائی دا داسې دی او دا داسې دی نو داسې تاسو مقاماتو ذکر کوئ جی 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 نو بیا دې کې څه مقامات داسې دي هغه د حزن او د غم او چلته جهنم ذکر وي د مجرمانو ذکر وي د هغوی د سزا ذکر وي نو څه یعنی هغه آیاتونه به هغه مخصوص مقام کې ویل کېږي مثلا مقام صبا مقام کرد مقام حجاز دا داسې مقامات دي چې دا یعنی هغه آیاتونه کې به دا ویل کېږي بیا څه وي د محبت آیاتونه وي پکې د یوسف علیه السلام چې کومه قصه ده چې هغه ولیدل نو لاسونه یې کټ کړه هغه قصه دې ځای کې چې مقام نهاوند وي خوند به کوي دا محبت والا مقام دی دې کې هم څه حزن بیا شته خپل انداز دی بیا دغه شان قرآن کې واقعات دي واقعات پکې ذکر دي صحیح هغه چې بیا وي مقام سیکا کې بیا وي مقام سیکا یو طرز دی دې کې به هغه بیا وي چې خلکو ته پته ولګي دا واقع دی ذکر کوي دغه شان زه اوس یو آیات به ټول لهجو کې ویم دا به زما تلاوت هم شي مننه نه قاري صاحب په هغه ما راټوله وکړه موږ به زورور نه یو ځکه چې پهله ځل راغلی دی او تاسو خو انډرسټینډینګ شته ځکه موږ د دې ماشاءالله ماشاءالله بس بیا خیر دا خو ستاسو فرمایش بیا زه هم فرمایش کوم زه به د دغه ترتیب سره یم صنع بسحرک مجموعي ترتیب سره به صاد نه صبا جی 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا حزن مقام بس مقامنا هاوند. إن الله وملائكته يصلون على النبي الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله. مقام عجم. مقام عجم مقام شارقة أكثر يشمر لكي. إن الله وملائكته يصلون على النبي الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله. مقام بيات بانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله. بالسحر كسين نسيقة مقام سيقة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله. حان حجاز مقام حجاز. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله. مقام رستران. إن الله وملائكته يصلون على
النبي الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كافنا كرد مقام كرد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. جزاك الله. آياته مختلف مقامات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لکه په یو آیات لکه سړی چې یو ترس چالو کې بل ترس ته اورېدل ډېره ګرانه شي او ماشاءالله چې لکه چاته مقامات یادي د هغې باندې کنټرولي شروعات به څنګه کېدوه ماشاءالله هغې ترتیب سره ووي او په یو یاد کې ټول وي. ماشاءالله 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 بس الله دې همدغسې په علم کې برکت واچو په اواز کې برکت واچو. ډېر زیات خوند یې وکړو. وروستۍ پوښتنه کوم مفتي صاحب پروګرام ډېر زیات خوند کوي او خلکو ته ښه ډېر معلومات. زما خیال دی چې په دې به داسې چېرته پروګرام نه شوی داسې ترتیب سره خو نو داسې به کوو چې دا وروستۍ پوښتنه چې قرت کې که چېرته اختلاف وي نو د هغې په معنی کې هم څه تبدیلي راځي؟ نه جي د قراتو په اختلاف سره خو ظاهري معنی کې بدلې راشي نو څه خبره نه ده خو مفهوم کې او دا کې څه فرق نه راځي په حکم کې. لکه اوس ګوره د امام حمزه رحمه الله روایت دی ومنافع للناس واسمهما کبیر په دویمه سپاره کې راځي سورة البقره کې واسمهما کبیر. د حمزه صاحب روایت د کبیر په ځای کثیر وایي. هغه وجه دا ده که نه د قراتو د اختلاف هم دې د وجې جوړ شوی دی چې قرآن مجید چې کله نازل شو نو دې باندې د ټکي زبر زیر نه صرف دا شوشاګانې به وې نه چې دا کم د غاښونې دا شوشه آیا دا د سا دي او که دا د با دي نو دا دغه نو امام حمزه رحمه الله د کبیر په ځای باندې کثیر وایي. نو سو کبیر غټ ته وایي او کثیر ډېر ته وایي نو کو لغوي اعتبار سره وګورې که نه نو هغه بیا په معنی کې جداوالی راغلی دی. کوم مفهوم ته وګورې او حکم ته وګورې نو بیا پکې زغونې ده کبیر معنی غټه ګناه اسمو کبیر که نه ومنافع للناس واسمهما کبیر نو غټه ګناه او ډېره ګناه مطلب یې یو دی. صرف ټکي جدا شو با په ځای سا راغله. صحیح دی صحیح دی. صهیب صاحب دا راته ووایي چې اکثر له مونږه ادایګي نه کوو او زړه کې وایو یا مونږ څنګه داسې که نه صحیح دی نو د دې په باره کې هم لږ راته ووایي. مطلب دا چې اکثر له مونږه قرت کوو که نه ځان سره بنګېږو د دې ثواب باره کې وایي که نه دا لکه مطلب دا د دې زه به وایم چې لکه دا داسې په دې کې ادایګي سړی کولی شي نه دا اکثر دا چې دا کم د تلاوت کولو شوقي کسي که نه به دې ځان سره ټینګ بنګېږي اوس زما ورور به یا به مونږ کور کې به ټول به لګېدل په لاره م روانه اکثر خولې له راشي خدای زه خو الفاظ ادا کوم بعضې کسي د هغو شوق یې نه ځان سره لګیایي په هغې خو ثواب نشته خو هغه طرز مرز او دغه یې زده کوي شوق یې وي. مونږ هغه ترتیل وایو که نه نو هغې کې الفاظ ادایګي نه کوو که نه دې ثواب هم وي ځکه قرآن په ویل کېږي که نه په زړه کې قرآن وایي او زړه کې خو ویل کېږي که نه زړه باندې بلکل زړه باندې ثواب شته دی او خوله باندې هغه تیز ویلي نه شي یو اوزګار نه یا خلکو نه شرمېږي په لاره چې زړه کې وایي په هغې خو ثواب میلاویږي چې دا په خوله باندې بنګ بنګ کې د هغه لهجه دا ډېر محبت وشي قرآن سره ډېره مینه وي اورېدلې ډېر وي نو بس هر ټایم به هغه لګیا وي. صحیح دی. لنډو الفاظو کې چې کوم زموږ ملګري ډېر ګوري هغوی باید څوک به قرت زده کړه کوي څوک به قرت سره شوق ساتي یا به دغه سکلز به پټ ساتلي صحیح دی یا به شرمېږي هغوی دپاره اسانې فارمولې د زده کړې دپاره بیا چې کوم دی نو ادایګۍ دپاره لنډې فارمولې چې څه چې هغه تاسو کتونکي به دې ګوري تاسو ډېر دا فیل د ټول نه زیات خو دا شوق غواړي. شوق خو د هر مسلمان وي قرآن به هر شا خوښ وي او د ټول نه اول خو به تجوید زده کوي
مهمه ټول نه ضروري خبره ده. مقامات زده کی تجوید نه وي زده قاری نه دي، اهم شی تجوید دی. صحیح. او بیا ورپسې به مقامات د لهجات زده کوي. د دې پېښور کې یو څو ځینې کورسونه کېږي هر کال. صحیح صحیح. 40 دین کورس یعنی 40 دین کې تاسو صرف دا در باندې زده کول خو 40 دین کې نشي، خو پوی دي کې په یعنی لهجات هم څه شي وي. ټچ د لزر کې تا د طریقو خو چې د دې ځینې به د زده کوي. صحیح صحیح. تا ته ویډیوګانې هغه سجست کیږي نه، نو دې نه به زده کوي. او بیا چې کله زده کې ته سناست زده کې تلاوت کې مثلا تو اوس ان الله ملائکته یصلون علی النبی د آیات موي، نو کدی کې ما تجوید کړی وي او زه دې کې د تجوید خیال نه ساتم او هغه کې زه نغم خپل غزان پکې خیم، خپل نغم پکې خیم، زما وسمرو چتیږي تجوید پکې خیال نه ساتم ان کې غونه ډیر کم یا بالکل پکې ونه کم ملائکته کې مد ډیر کم یا کم کم، نو دا بیا ګناه ده. صحیح صحیح صحیح. سبب د طرز لپاره خپل تجوید نه خرابې، تجوید ضروری دی. صحیح. طرز په دویم نمبر بیا راځي، دا مستحب عمل دی. صحیح دی جی. خپل اواز سره ویل دا مستحب دی. اول به تجوید زده کوي او که فرصت وسره حفظ دی کی پټه خبره ده. صحیح صحیح. مطلب موږ په وجد کې او ادایګي کېږي اخره کې دا اضافي لفظ لګي یا داسې کنه داسې یا د الفاظ غورځول د پاره کینول د پاره یا څه چی کنه نو هغه دا پکې نشته. دا موسیقي نه ده کنه. نه یعنی قرآن ویل مونږ په اکثر منبر باندې په جمعې ورځ باندې ادایګي کیږي. شوما الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. دا اوس اواز تاسو خیال کړئ اواز خپل وي او طریقه ودانې وي فکر ما اول کې دا ذکر کړی چې اواز به خپل وي. صحیح صحیح. لار وته نه معلومه چې په کومه لار زل شم څنګه ویم د دې کې بیا دې غلطي هم کوي. صحیح صحیح. صوتي علم صوت خپل علم دی د دې غلطي هم دی کوي، تجوید غلطي هم د طرز زبر بیا تجوید غلطي هم بیا کوي. بالکل یعنی صحیح خبر نه. اجازه نه صاحب دا خلک په وی ورودیم کې کنه چې څنګه چې قرات 17 قرات 17 یو آیات په داو کې و نه رویو نو زبر سورته فاتحه هم دا خو ورکوټي لمر دی او غټ لمر دی. جی جی. او هغه اختلافي روایت په ویما چې داغه کې فرق او ورسو واضح حقاري چې د خلکو دا اوریدونکو ته دومره پته لري چې علم القراءات شته نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او په تواتر سره په یو تسلسل سره په یو کړه سره په یو زنجیر سره مونږ ته رسیدلی دي. نه کې بزو د امام حمزه صاحب روایت ویما سورۃ فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. دا حمزه صاحب روایتو مالکی په ځای باندې ملکی وای. نو خلک وایي چې دا مالکی په ځای دی ملکی ولی وای. منګه څنګه وی پیله چې په قران نازل شو دی باندې زبر زیر نو اوس ګوره قول اعوذ برب الناس ملک الناس الکم دا میم لام کاف ته خپل کې قرات څه شی دی دا ټول متفقه هغه ملکی دی او دلته په دې مالکی کې څوک مالکی وای بعض امامان او بعض امامان ملکی وایو بیا علی اهدنا الصراط المستقیم علیهم و علیهم کنه او نو سره روایت دی علیهم دی نور روایت بکی دی علیهم وای قانون صاحب روایت دی علیهم د مکی صاحب شو نو هغه علیهم وای او څنګه اهدنا الصراط المستقیم صاد دی کنه دا نو امام حمزه صاحب چې کله دا صاد د صراط والا ادا کوي نو دې کې اشمام کوي دې کې د زاغه امیزش او غمکسوال راولي عمل ملاوت راولي د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا رنګ ثابت دی علیهم فذ علیهم نو دا رنګ دا صحیح دی. بیا ځنې بیا مونږ آیاتونه مرچ کوو خپل ځان نه مرچ کوو څنګه چې لکه مونږ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس الذي يوسوس في صدور الناس څوک الذي وایي څوک دا د دې په باره کې هم رد اله الناس الذي يوسوس من شر الوسواس الخناس الذي نو کو چې ته خناس باندې وقفو کې کنه او بیا ابتدا د الذين شروعات کې جی جی نو دلته کې دا حمزه دی باندې بیا ته زبر وي الذي به وي او کو چرته ته خناس سره یو ځای کې نو بیا با
دا حمزه به غورځېږي او سین او لام به ډایرکټ وي خناس الذي به راځي بیا مطلب بہت دواړه ټیک دي که نه دواړه ټیک دي او که سړی ساما د شي په آیات باندې ودرېږي دا تجوید کا ټول خبره به زده کې جی 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 نو کو یو سړی خناس مخکې به ځي الذي او که هغه یو ځای وي خناس الذي يوسوس في صدور الناس دین اوس د تجوید اهمیت پته لګي کنه صحیح 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 مثلا اوس خناس الذي وخناس الذي دا بس خلک دي چې داسې مې خناس الذي ایته به خو معنی کې تبدیلی نشته ده بالکل دې سره تبدیلی نه سنا راځي سزینه کې بیا تبدیلی برازي غلط مارجنګ ته کې کنه سنا سزې کې بیا لکه دلته چې مونږ دې کې نه راځي چې اوس موږ کوم بیان کوو دې کې نه راځي خو په کار نه دی خو چې بل ځان بل او باندې نشي چې ته حرفونه مخ کړو چې بیا وسره معنی بدلیږي صحیح 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 بس تاسو سره کله کله داس پیریډ غسل وکړ دی وکړ چې سړی د خپل ځان ډیر لوی اصلاح وکي او کتون کې وناست دا غي هم ډیر زیات زما خیال چې په علم کې به نورم برکتونه سیوا شي خو نن به چې کوم ډیر زده کړی شي تاسو یو جهان مننه ما سره چې کوم محمد صاحب نواز صاحب موجود تاسو یو جهان مننه تاسو تشریف ورو ډیر زیات خوند وکړو خوشاله اوسئ تاسو د وجې د محفل نور هم برکتی شو مفتی صاحب تاسو یو جهان مننه خوشاله اوسئ آباد اوسئ کورمدان قدرمنو کتونکو دا را سره چې کوم دی نو محمد صاحب نواز صاحب موجود بیا ور سره چې کوم دی نو مفتی کاری شاهد سید صاحب موجود چې دا غي تاسو چې کوم دی نو ګټوري معلوماتي خبرې چې کوم دی تاسو ورته ان شاء الله راتلونکي خبرونه کې به داسې خولي خلک به تاسو سره چې کوم دی نو مخ وړاندې راولو اجازه غواړم د الله پامان